بسم الله الرحمن الرحیم. ښه راغلاست درته وایم د پی ایچ پي کلاس ته. نن ورځ زموږ دریم لیکچر ده. په تیرو لیکچرونو کې موږ د پی ایچ پي په پېژندګلوي باندې خبره وکړله او ورپسې مو بیا د پی ایچ پي لپاره یو لیبرري چې د زمپ په نامه باندې وه هغه مو انسټال کړله. زمپ یا ومپ دواړه یو رقم کارونه کوي، تقریبا یو رقم کار کولی شي. په ومپ یا زمپ کې موږ سره پی ایچ پي هم بیلټ ان تیار وي او همدغه شان د مایسیکول هم وي او راسره سرور هم وي. یعنې ضرورت د دې نشته چې هر یو موږ ځان ته ډاونلوډ او هغه انسټال کړو. کله مو چې یو ومپ یا زمپ انسټال کړو په دې کې درې واړه شامل دي. درې واړو نه موږ استفاده په همدغه لیبرري کې کولی شو. دا چې موږ ومپ یا زمپ پېژندلی ده، اوس راځو د پی ایچ پي په بیسیک باندې موږ خبره کوو. نو په لومړیو کې موږ د پی ایچ پي په ساینټکس باندې خبره کوو چې پی ایچ پي په کوم ډول باندې موږ ډیکلیر کولی شو. پی ایچ پي چې دا موږ په څلورو طریقو سره موږ کولی شو چې د پی ایچ پي کوډ ولیکو. راځو موږ عملاً ګورو چې په څلورو کومو طریقو باندې. زه راځم ډریم ورک خلاصوم. مخکې له دې چې تاسې په ډریم ورک کې کار وکئ باید که تاسو زمپ انسټال وي یا ومپ انسټال وي باید هغه هم چالانه کړئ. صحیح ده؟ راځو دا هم چالانوو، اوپن کوئ. موږ سره ډریم ور هم خلاص شو. په ډریم ور کې موږ د پی ایچ پي فایل اخلو. را به شو دلته به وګورو چې ومپ د موږ سره چالان سو یا نه. دا د ومپ د موږ سره چالان شوی ده، فعالیت یې شروع کړې ده. نو اوس راځو دغلته د پی ایچ پي فایل یوه صفحه موږ راخلاصه کړله، ډریم ور مو راخلاص کړ. تاسې کولی شئ چې د دې صفحې په هره برخه کې د پی ایچ پي کوډ کول غواړئ هغه ځای کې وکړئ. صحیح ده؟ که هغه غواړئ چې په لومړۍ برخه کې یا په لومړۍ سر کې یا د هیډ سیکشن دننه یا د باډي دننه یا د باډي نه د باندې هر ځای کې چې تاسې وغواړئ د پی ایچ پي کوډ لیکلی شئ، د پی ایچ پي کوډ کولی شئ. دغه پی ایچ پي کوډ چې ده موږ مخکې ویلې چې په څلورو طریقو سره کولی شو چې د پی ایچ پي یو کوډ په د ایچ ټي ایم ایل په صفحه کې یا د پی ایچ پي په یو فایل یا صفحه کې ولیکو. صحیح ده؟ یوه طریقه دا ده چې تاسو به لومړی راځئ ګریټر دین علامه، کوېسچن مارک علامه او د پی ایچ پي علامه او د دې نه وروسته بیا د کوېسچن مارک علامه او د لیس دین علامه دا به اچوئ. یعنې دا یې سټارټ ټک سو. صحیح ده؟ او دا یې چې سو دا یې این ټک سو. د سټارټ او این ټګ دننه تاسې کوډ کولی شئ، یعنې تاسې کولی شئ چې دلته کوډ وکئ. صحیح ده؟ نو دا د موږ سره یوه طریقه وه. صحیح ده؟ بله طریقه د موږ سره دا ده چې موږ صرف ولیکو د پی ایچ پي ترې لرې کړو چې ګریټر دین علامه، کوېسچن مارک علامه سټارټ ټک کړو او اخري کې د کوېسچن مارک علامه او د لیس دین علامه این ټک کړو. په دې طریقه باندې هم کولی شو چې ولیکو یو د پی ایچ پي کوډ ولیکو. صحیح ده؟ شارټ ټک دې ته ویل کېږي. خو دا په هغه وخت کې کله چې موږ دې ته اجازه ورکړو، د پی ایچ پي ډاټ اني فایل کې موږ دې ته اجازه ورکړو. صحیح ده؟ اوس یوازې د موږ سره کوم کوډ کار کوي، کوم ساینټکس کار کوي، همدغه پی ایچ پي دغه ساینټکس کار کوي. دا د موږ سره کار نه کوي ځکه دې ته سیټینګ کې اجازه نه ده ورکول شوې. په دې طریقه باندې هم کولی شو. وروسته بیا څنګه موږ اجازه ورکولی شو بیا په هغه باندې کار کوو. او بل د اے اس پي ډاټ نیټ په طریقه باندې هم موږ کولی شو چې ګریټر دین علامه داخله کړو، هغه نه وروسته د فیصد علامه داخله کړو، بیا هم د این ټګ لپاره فیصد علامه او ورپسې د لیس دین علامه. یعنې د دې دواړو ټګونو ترمنځ بیا موږ دلته څه کوو؟ کوډ کوو. صحیح ده؟ دلته بیا موږ کوډ کوو. دا هم پی ایچ پي لپاره د موږ سره یو ساینټکس ده. په دې طریقه باندې هم موږ د پی ایچ پي کوډ لیکلی شو. بله طریقه یې چې ده، بله طریقه دا ده چې ته دلته راسې سکرپټ واخلې او سکرپټ یو لنګویج انتخاب کړي. لنګویج ته چې ولیکې؟ پی ایچ پي ولیکې. صحیح ده؟ او دغه سکرپټ ټک بند کړې. راځو دغلته یې موږ بیرته بندوو. دغلته دننه ته چې کولی سې د پی ایچ پي کوډ لیکلی سې. د څلورمه طریقه
دې ته د سکرپټینګ طریقه ویل کېږي. موږ سره څلور طریقه سوله. یو د PHP عمومي طریقه سوله جنرال، او دویمه د شارټ ټک طریقه سوله، دریمه د ASP.NET طریقه سوله، او څلورمه د سکرپټینګ طریقه شوله. یعنې په دې څلور طریقو سره موږ کولی شو چې د PHP کوډ په یوه صفحه کې معرفي کړو. اوس راځو موږ ګورو چې څنګه. راځو زه په لومړی ټک باندې کار کوم. دا ما ولیکه. راځو دغه ثبتوو، فایل سیف کو. دغه فایل باید تاسو په کوم ځای کې ثبت کړئ که چېرته تاسو سره ومپ سرور انسټال وي. صحیح ده. بیا راځو موږ سی ډرایو ته راځو. په سی ډرایو کې لاندې موږ چې ومپ دې ته راځو، او په ومپ کې بیا WW ګورو. په WW کې دغلته موږ چې کوو دغه فایل ثبتوو. مثلا دې ته نوم ورکوم چې tags.php. صحیح ده. دغه فایل مو ته ورکړو. او که چېرته تاسو سره ومپ نه و انسټال، زمپ در سره انسټال و، بیا په زمپ کې موږ راځو. مثلا دا راځم سیو از کومې. صحیح ده. بیا هم موږ سی ډرایو ته راځو. په سی ډرایو کې موږ زمپ ګورو، او په زمپ کې htdos پیدا کوو. htdos کې بیا موږ دغه فایل ثبتوو. صحیح ده. که چېرته تاسو سره زمپ انسټال و، خو اوس د موږ سره ومپ انسټال ده، موږ په WW فولډر کې دغه ثبت کوو. کله مو چې دا ثبت کوو په WW فولډر کې، موږ تیار ومپ چلن کړی ده. اوس راځم زه یو براوزر راخلاصوم. په دې براوزر کې کله چې دې فایل ته زه لاسرسی پیدا کوم، زه لیکم چې لوکل هاست. صحیح ده. او د دغه فایل نوم ورته ورکوم. فایل نوم د موږ سره چې و tags.php نوم. صحیح ده. کله چې په دې باندې کلیک وکړم، د موږ سره دغه فایل څنګه سو، دغه فایل راخلاص شو. په دې کې اوس چې لیکل سوي نه دي، موږ ته چې نه ښکاره کېږي. زه به راسم دلته به چې کې ولیکم echo welcome. دا مې سیو که. راځم دې ته او دغه ریفریش کوم. دلته موږ ته چې ښکاره کېږي، ویلکم ښکاره کېږي. دویمه طریقه چې د شارټ ټک به په دې باندې موږ کار کوو. شارټ ټک چې څنګه فعاله کېږي، څنګه سیټینګ کېږي. د شارټ ټک لپاره اوس که زه راسم دغلته دا کنټرول S سیو کړم، او د دې نه وروسته راسم دغه ریفریش کړم. شارټ ټک ما کارولی ده، کار نه راسره کوي. صحیح ده. خو که غواړم چې دغه د کار وکړي، بیا راځم ومپ ته. صحیح ده. په ومپ کې زه PHP پیدا کوم، او په PHP کې php.ini فایل، دغه فایل پیدا کوم. که دلته تاسو پیدا نه کړئ، بیا تاسو لاړ شئ هغه روټ ډایرکټري ته. کوم ځای ته؟ مثلا سی ډرایو ته راسئ. سی ډرایو ته راسئ، دلته وم پیدا کړئ، او د وم نه ایخوا ته راځو موږ په WW ته. بیا راځو وبخئ وم ته راځو. وم نه بیا بین ته راځو. بین نه بیا PHP ته راځو. په PHP کې کوم ورژن در سره موږ سره همدغه ورژن انسټال شوی ده، د ورژن ته راځو، او دلته PHP کنفیګریشن په دې باندې کلیک کوو. بس دې ځای نه موږ سیټینګ برابرولی شو. صحیح ده. خو اوس راځو دغه فایل موږ تر اخلاص. دلته به موږ فایند چې پاند کو شارټ اوپن به موږ ورته ورکړو. چې شارټ اوپن دا پورته ورکو، او دا به انټر کو. صحیح ده. موږ سره شارټ اوپن ټک پیدا شو، او دغه څنګه کو ان کوی. صرف هلته مخکې آف و، اوس چیک سو آن سو، او دا سیو کوو. کله مو چې سیو کړ، د دې نه وروسته راځو دا بندوو، او بیا راځو ومپ ته. په وم باندې رایټ کلیک کوو، او دغه ریفریش کوو. کله مو چې ریفریش کوو، لږ صبر ورته کوو. کله چې دا ریفریش سو، نو بیا راځو دغه ریفریش کوو دا براوزر. موږ سره چې یو کار وکړو، همغه ویلکم راته ښکاره سو. موږ سره شارټ ټک هم فعالیت شروع وکړه، کار یې وکړه. صحیح ده. همدغه شان تاسو کولی شئ چې همدغه php.ini فایل کې سکرپټینګ ټک هم پیدا کړئ، او هغه هم آن کړئ، او همدغه شان ASP.NET فایل پیدا کړئ، هغه هم آن کړئ. هلته به مخکې ورته لیکل شوي چې آف، او تاسو کولی شئ چې بیرته یې آن کړئ. خو دا په ځینې ورژنونو کې کېږي د PHP، او ځینې ورژنونو کې نه کېږي. صحیح ده. دغه د PHP د کوډ لیکلو هغه ساینټیکس و چې موږ PHP کوډ څنګه لیکلی شو.
نور تاسو کولای شئ دغه پی ایچ پی کوډ په هره برخه کې ولیکئ. صحیح ده؟ بیا هم یادونه وکړه. ورپسې راځو دویم درس چې ده ورپسې درس دی پی ایچ پی چې ده یو کیس سینسیټیو لنګویج ده. موږ په کیس سینسیټیو باندې مخکې پوه شوي یو چې کیس سینسیټیو چې ده یعنې پی ایچ پی یو هم کیس سینسیټیو لنګویج ده خو دلته د نورو ژبو سره دا لږ فرق لري. پی ایچ پی کې چې ده ټول کیورډونه کیورډز کوم کیورډز دي موږ سره دي لکه اف ده ایلس ده وایل ده ایکو ده یا داسې نور کوم چې دي دا کیورډونه همدغه شان کلاس چې کله موږ جوړوو او همدغه شان کوم فنکشن چې موږ جوړوو یا هغه که موږ جوړوو یا مخکې له مخکې بلټ ان فنکشن وي. صحیح ده؟ دغه ټول د موږ سره چې دي کیس سینسیټیو نه دي. صحیح ده؟ نور چې دي د وریبل نیم کله چې موږ د وریبل نوم جوړو دا موږ سره کیس سینسیټیو ده. یعنې په پی ایچ پي کې باید تاسو دا په یاد ولرئ چې ټول کیورډونه یا کلاس فنکشن او همدغه شان هغه که موږ جوړوو او یا بلټ ان تیار وي دا د موږ سره کیس سینسیټیو نه دي. او وریبل نیم چې ده وریبل نیم بیا د موږ سره کیس سینسیټیو ده. ورپسې راځو بل درس ده چې هغه د کمنټ ده. په کمنټ باندې هم تاسو پوهیږئ چې کمنټ څه شی ده. کمنټ کله چې موږ په یو فایل کې کوډ وکړو او هغه کمنټ کو بیا موږ ته په براوزر باندې نه ښکاره کېږي. ګټه یې دا ده چې یو ډیولپر یا یو پروګرامر د ځان د لارښوونې لپاره یا د یو بل وخت د پروګرام کې د غلطي پیدا کېدلو لپاره ځان ته یو څه کمنټونه په هره برخه کې لیکي. همدغه فایده ده. نو که چېرته زه غواړم یو په پی ایچ پي کې یو برخه کمنټ کما صحیح ده بیا څو ډوله کمنټ کولی شو. موږ 3 ډوله کمنټونه کولی شو. دوه چې د هغه سنګل لاین لپاره کارول کېږي د یو لاین لپاره او بل یو چې هغه د چې لپاره کېږي د مولټیپل لاین لپاره موږ د هغه نه استفاده کولی شو. مثلا دلته زه راځم یو بل ایکو هم اخلم او دې ته لیکم چې تھرډ کلاس همدغه شان بل ایکو هم تاسو لیکلی شئ. صحیح ده؟ ګوره دوه ایکوګانې ما دلته واخیستلې خو د دواړو ایکوګانو ترمنځ سیمیکالن نه و. سیمیکالن د دوو ساینټیکسونو یو بیلتون علامه ده. بیا ما ته چې راکوي یو غلطي راکوي خو کله چې زه سیمیکالن واچوم هغه غلطي بیرته ختمیږي. اوس ما سره دوه لاینونه شو. غواړم چې لومړی لاین ویلکم دا کمنټ کما نو زه د څه نه استفاده کوم یوازې د هش علامې نه استفاده کوم. هش علامې نه مې څه استفاده وکړله دا د موږ سره چې څو لاین کمنټ راځي. یا که هش علامه تاسو نه کاروئ بیا ډبل فارورډ سلیش وکاروئ دا هم د چې دا هم د موږ سره یو د کمنټ مفهوم افاده کوي. راځو اوس دغه سیو کوو کنټرول ای سیو مو که راځو بیا براوزر ریفریش کوو نو موږ سره تھرډ کلاس ښکاره کېږي هغه ویلکم نه ښکاره کېږي ځکه دا موږ سره چې څه کمنټ شو. او که وغواړو موږ دغه ټول دواړه لاینونه کمنټ کو بیا موږ فارورډ سلیش کاروو او دغه نه وروسته بیا موږ سټریک علامه کاروو. صحیح ده؟ تر کوم ځای پورې تر هر ځای پورې چې تاسې غواړئ تر هغه ځای پورې بیا تاسې بیا سټریک علامه وکاروئ او د فارورډ سلیش علامه وکاروئ. دا دواړه علامې چې وکارولې موږ سره د کمنټ کلوز شو. صحیح ده؟ نو راځم داسې وکوم اوس به د موږ سره دواړه کرښې یا دواړه لاینونه چې وي کمنټ وي. دا درس د کمنټو بیرته راځم دغه د کمنټ نه خلاصوم. اوس بل ورپسې درس د موږ سره د چې ده ورپسې درس د موږ د آوټپوټ ده یا د هیلو ورډ ده. کله چې موږ د پی ایچ پي آوټپوټ اخلو یا آوټپوټ موږ ته معلومیږي په څو طریقو باندې معلومیږي. په 3 طریقو باندې موږ د پی ایچ پي آوټپوټ اخیستلی شو. یو د ایکو په اساس چې موږ دلته ولیکه صحیح ده. بل موږ د چې په نامه باندې لرو د فرنټ په نامه باندې لرو چې راځو فرنټ او قوس شروع کوو او په اخر کې بیرته چې کوو قوس بندو. دغه هم موږ ته آوټپوټ د دې طریقه باندې هم موږ ته آوټپوټ راکول کېږي. اوس که زه راسم دغه ریفریش کړم هېڅ تغیر نه راځي همغه تھرډ کلاس موږ ته ښکاره کېږي. صحیح ده؟ او بله طریقه چې ده هغه د فرنټ اپ په نامه باندې فنکشن ده چې د دې په اساس باندې هم موږ چې کولی شو یو آوټپوټ اخیستلی شو. مثلا زه ورته لیکم چې this function
always use for array چې دغه فنکشن یا print f فنکشن عموما د چی لپاره کارول کیږي د ارې لپاره کارول کیږي کله چې موږ ارې معرفي کوو بیا د print f فنکشن موږ کاروو صحیح ده یعنی دغه درې ډول فنکشن په اساس باندې موږ کولی شو چې د یو PHP کې یو آوټپوټ موږ ته ښکاره شي یو د ایکو په نامه ده او بل د print f په نامه ده د ایکو او print f ترمنځ یوازې دومره فرق ده چې په print f کې قوسونه معرفي کیږي او په ایکو کې نه معرفي کیږي او د print f چې دا ده عموما بیا د دې په اساس باندې هم موږ کولی شو چې یو آوټپوټ ښکاره شي خو عموما د چې لپاره کارول کیږي د ارې لپاره کارول کیږي دا د نن ورځې درس دی خدای دې وکړي چې پوه شوي یئ تاسې کورنۍ وظیفه هم همدغه ده چې د نن ورځې په درس باندې کار وکړئ او دغه بیرته تکرار کړئ کوم پیل مو چې تکرارا تاسې جوړ کړی وي هغه بیا د ما سره شریک کړئ که چېرته مو پوښتنه لرله کولی شئ چې په یوټیوب یا په واتساپ له لارې یا په کلاس کې د ما سره شریکه کړئ د ښه وخت په هیله مو